السلام علیکم ملګرو. د دې هلک سره پولیسو ظلم وکړو. ملګرو پولیسو په چیک پوسټ کې ونیو که نه، او د هغه یو ناشنا کار یې ورسره وکړو. ملګرو تاسو دا ویډیو کتلی شئ. دا واقعه په دیر لغمان منډه کې راغلې ده که نه. واقعه درسره شریک کوم یار، د نورو پښتنو سره ضرور شریک کړئ یار. د پښتون سره یو داسې ظلم کړی دی که نه چې تاسو به هم حیران شئ یار. سړی ډېر زیات خفه شي چې ملګرو چې د دې نور اسره نشته. د پلار چې دی نو دا یو زوی دی او د دې چې کومه زامن دي نو هغه به څه کوي ملګرو. یو داسې ظلم یې ورسره کړی چې د پاسېدو نه ایستلی جي. اول سره دا واقعه واورئ یار، او تاسو ورسره ویډیو د شیر کړئ یار چې د پښتنو ته ورسي ښه چې د پښتون سره داسې کار شوی دی. دې لپاره اواز چوت کړئ. زما صرف ټولو پښتنو ته دا خبره ده ملګرو، زما دا پیغام د ټولو پښتنو ته. ملګرو دا ویډیو راسره وګورئ ښه. دا هلک چې دی نو دې نوم وحید الله دی چې د لغمان منډۍ سره تعلق ساتي. د دې بل مسله وه چې دې واړۍ ته وړی دی. زمونږ د لوړ دیر کومه بجلي چې ده نو هغه د واړۍ د طرف نه ده. نو بل کې څه مسله وه، دې واړۍ ته وړې ده چې دا واړۍ ته تللی دی او خپل د بل هغه سیسټم یې ختم کړی دی. بېرته واپس راغلی دی چې په لار کې ولې یو موټرسایکل والا راغلی دی، او چې موټرسایکل والا ورته ویل راځه ته خال بازار ته ځې چې زه دې یوسم. او چې خال بازار ته چې هغه ورختلی دی که نه ملګرو، خاګرام ته چې کله راغلی دی که نه دی ملګرو، هلته چیک پوسټ کې چې پولیسانو نیولی دی او دا کس یې کوز کړی دی که نه، او سیده جیل ته وړی دی. داسې فساد یې ورسره کړی ملګرو چې د بیخي د پاسېدو نه ایستلی دی ښه. خو بل طرف ته هم خبر شوم حاجي و چې علي امین ګنډافور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی نو هغه هم اکشن اخیستی دی، او دا کسان چې دي نو دی د پولیسۍ نه کومه د ډیپټني چې دي نو هغه نه یې فارغ کړي دي. نو دا پیغام خو ښه خبره ده، که دا حقیقت نو ډېره ښه خبره ده یار چې یو داسې پښتون سره یو داسې ظلم کېدلی شي یار. دومره ظلم یې کړی دی که نه. تاسو ورته ګورئ په دې شا باندې تغمې ولاړې دي جي. که دې هر څه معامله ده که نه نو یو پولیس له داسې نه و پکار چې ته په چیک پوسټ کې یو کس نیسي او یو داسې ظلم ورسره کوي جي. زما دا ویډیو پیغام ټولو پښتنو ته ورسوه یار، چې ټولو پښتنو ته ورسي. زمونږ هم حق جوړېږي چې د پښتون دپاره اواز چوت کړو یار. تاسو هم حق جوړېږي چې تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ یار. زه خو ډېر زیات خفه کړم جي. دا سیټ چې ښکاري وحید الله نوم یې دی، یو غریب کس دی او د هغه سره یې داسې ظلم کړی چې د هغه بچو به سره څوکي ځان د هغه پلار بوډا دی، هغه هېڅ هم نشي کولی ملګرو. خو د هغه سره کوم کار کړی دی که نه د ویلو نه دی یار. تاسو په دا تصویر تاسو کتلی شئ یار. دا هلک دی او دا کومه چې وهلی دی دغه